السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات. صدق الله العظيم. درنو لیدونکو اوریدونکو، الله جل وعلا شانه منګ او تاسې ته امر کوي چې د نیکۍ او د خیر په کارونو کې یو د بل نه مخکیوالی مسابقه وکړو، یو د بل سره تسابق او مقابله وکړو او دا ووینو چې د خیر په کار کې څوک مخکې کېږي، څوک وړاندې کېږي. د دې وجه دا ده چې اسلام او قرآن دغسې یو شخصیتونه اماده کول غواړي چې د دنیا په امورو کې نه، د آخرت په امورو کې، په شر کې نه، په خیر کې یو د بل سره مسابقه کوي، یو د بل سره مقابله کوي، یو د بل نه مخکیوالی کوي. هسې نه چې سبا دا فرصت انسان سره نه وي او دا فرصتونه ضایع کي او بیا افسوس کوي. فاستبقوا الخیرات، د نیکۍ په کار کې یو د بل نه مخکیوالی وکوي. دا د قرآن او د دې آیات ډیر عظیم پیغام دی. الله تعالی دې موږ او تاسو توفیق راکړي چې یو د بل نه د نیکۍ په خیر کې، په منځونو کې، په صدقاتو کې، د خلکو په خدمت کې مخکیوالی وکړو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.